بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ټول نو وړاندې خو زه دغه ملګریو ډیره شکریا ادا کوم چې دا کوم دلته مشاعره جوړه کړله او د مینا محبت د کومه په واجب باندې خلکو لورسیږي. نو یقینا چې دا مشاعره چې کومه ده دا یو اجتماعي کور دی او دا دغه سره چې کومه مینا سوتل دی دا یو اجتماعي مینا ده. مینا چې کومه ده په هر انسان کې وي خو د چا د ځوان د پوره وي او د چا د ولست پوره وي. نو یقینا چې مینا د ولست پوره وي نو هغه ډیره خوي او دا مشاعره زه ډیره ستاینه کوم په دا وجه چې دا مطلب د خبر شون چې دا دویمه مشاعره و او ډیره خپل وچلې دا ډیر خپل سوچ او ډیر خپل خیال پکې مرګري شریک کړلو. نوی وینګ ملګری دي مشمون ملګری وو دومره خپل سوچونه شریک کړ. نو زه به دا وایم چې دومره څه خلیکل خو مونږ هم نوی کړي چې دونه خوي خو بیا هم چې کوم سموت ګډ مسر وړي وي نو هغه به سره شریک کوم. یو غزل مطلب ده چې چاته چې یار وایو هغه راته غیار خيږي چاته چې یار وایو هغه راته غیار خيږي او مونږ هلال غنو خو اصل کې انګار خيږي. او د باز خلک روغ او جوړ ښکاری په لری نظر د باز خلک روغ او جوړ ښکاری په لری نظر چې ورنږدې شنو په زړه باندې بیمار خيږي. او څنګه بلاړ شم د قانون سره وګه په وګه څنګه بلاړ شم د قانون سره وګه په وګه چې بدکار پټ شي او بدنام پکې پدارو خيږي. ډېر مننه چې څنګه بلاړ شم د قانون سره وګه په وګه چې بدکار پټ شي او بدنام پکې پدارو خيږي. او زمونږ دواړو یو شریکه دنیا کې خو بیا هم زمونږ دواړو یو شریکه دنیا کې خو بیا هم زما قسمت کې مشقت راحت تیار خيږي. او څوک چې بچا پورې مقصد د ژوندانه وتړي څوک چې بچا پورې مقصد د ژوندانه وتړي ولې بنمري چې هغه ورته غدار خيږي. او شعر دی چې تا نوې ژوند شروع کوو او خني ولې شولې تا نوې ژوند شروع کوو او خني ولې شولې څوک چې رضا وینو ډولې ته په تلوار خيږي. مننه چې تا نوې ژوند شروع کوو او خني ولې شولې څوک چې رضا وینو ډولې ته په تلوار خيږي. او په دې خبرې چې گزار دې هم خطا نه درومي په دې خبرې چې گزار دې هم خطا نه درومي او په دې خفش چې رسا دې په گزار خيږي. ډېر مننه چې په دې خبرې چې گزار دې هم خطا نه درومي په دې خفش چې رسا دې په گزار خيږي. او د قسمتونو د دنیا سره ارزي تعلق دی د قسمتونو د دنیا سره ارزي تعلق دی او خوش قسمت هغه دی چې قبر یې گلزار خيږي. مننه د قسمتونو د دنیا سره ارزي تعلق دی خوش قسمت هغه دی چې قبر یې گلزار خيږي. او کېدای شي دا سړی د کام د پرمختګ سبب شي کېدای شي دا سړی د کام د پرمختګ سبب شي چې څوک یې نه غني اکثر هغه د کار خيږي. مننه کېدای شي دا سړی د کام د پرمختګ سبب شي چې څوک یې نه غني اکثر هغه د کار خيږي. او مکتي شعر دی چې زه حیران غواړم چې لمانه درته خو ورسي زه حیران غواړم چې لمانه درته خو ورسي خو یقین نه لرم چې ما غوندې غمخوار خيږي. مننه چې زه حیران غواړم چې لمانه درته خو ورسي خو یقین نه لرم چې ما غوندې غمخوار خيږي. یو غزل به سره بل شریکم کې جزات مرګري پوتې دي. غزل مطلب چې نصيحه پرېږده مال دغه بابا غلې پرېږده نصيحه پرېږده مال دغه بابا غلې پرېږده او ما د ژوندون له دې مشکل کتاب غلې پرېږده. او چې د مستی او د شوخۍ ترانې نه وردرومي چې د مستی او د شوخۍ ترانې نه وردرومي دغه ملنګ له شوخ او شړنګ شباب غلې پرېږده چې د مستی او د شوخۍ ترانې نه وردرومي دغه ملنګ له شوخ او شړنګ شباب غلې پرېږده. او چې پکې وینم د کام پیغلي سرتورې مدام چې پکې وینم د کام پیغلي سرتورې مدام نه لیدل خدي مال دغه خوا غلې پرېږده. او خنجر
د ظلم د پلاس کې ارمانونه وجني خنجر د ظلم د پلاس کې ارمانونه وجني دلبر مې ونه ختی ما که صاحب غلې پرېږده او شهسوار صاحب شعر دی چې لا حسابونه کړم د خپل ګناه پیټ شمارم لا حسابونه کړم د خپل ګناه پیټ شمارم لږ مې دنیا او د دنیا حساب غلې پرېږده بل شعر دی چې سینه سورې سورې کړه د ازغو په څوکو چې سینه سورې سورې کړه د ازغو په څوکو دغه بورا په خپل آغوش ګلاب غلې پرېږده او زه په محشر کې د کوثر د اوبو تمه لرم زه په محشر کې د کوثر د اوبو تمه لرم دلته د نسخه بس ما شراب غلې پرېږده او مکتي شعر دی